بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، پښتو ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. دوستانو نن به ویډیو کې وغږیږو چې څنګه کولی شو دوستانو خپل فیسبوک اکاونټ ته یا هم آیډي ته ایمیل اکاونټ اضافه کوو. ایمیل اکاونټ ګټه دوستان دا وي که چېرې تاسو نه د موبایل نمبر ورک هم شي، که تاسو سره ایمیل اډرس وي، ایمیل پاسورډ د تاسو ولرئ اکاونټ، نو کولی شئ چې خپل آیډي په اسانۍ سره جوړه کړئ. تر ټولو اول که زمونږ چینل ته نوي راغلي سئ، زمونږ چینل درسره سبسکرايب کړئ، او هم که ویډیو مو چېرته خوښه شوله نو شیر کول له خپل ملګرو سره، او هم یې لایک او کمنټ هېر نه شي. دوستانو تاسو به راشئ خپل فیسبوک اکاونټ ته، دغه درې ټوکمو باندې به کلیک وکړئ. دوستانو موږ راغلي سو خپل فیسبوک آیډي ته. دوستانو تاسو دلته راسئ، دوستانو تاسو به وګورئ دغه شانتي یو مینیو ده. دا چې کله تاسو ښکته راشئ دوستانو سیټینګ او پریویسي به تاسو ته ښکاره شي، په هغې به کلیک وکړئ. دوستانو له هغې وروسته به په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. له سیټینګ وروسته به لږ انتظار وباسئ. بیا دوستانو تاسو په پرسنل انفارمیشن باندې یو کلیک وکړئ. کله چې مو په پرسنل انفارمیشن کلیک وکړو لږ شانتې به ورته صبر وکړئ. له هغې وروسته دوستانو تاسو ګورئ ایمیل اډرس باندې به دلته تاسو یو کلیک ووهئ. لاندې تاسو ګورئ موبایل نمبر لیکل شوی، بره به موږ ایمیل اډرس اضافه کوو ورته. دلته چې موږ کله تاسو کلیک وکړو دوستانو تاسو ګورئ دلته لیکلي اکاونټ ایمیلز ایډ ایمیل اډرس باندې به دلته کلیک وکړئ. دوستانو چې دوستانو تاسو نه نمبر ورک هم شي په اسانۍ سره بیا کولی شي ایمیل اډرس لارې خپل آیډي ریکور کړئ. دوستانو بره به تاسو ایمیل اډرس ورکړئ. دوستانو چې کوم ایمیل دی ستاسو لاندې به پاسورډ ورکړئ. دوستانو تاسو موږ ویډیو مخکې خپره کړې چې څنګه ځان له ایمیل اکاونټ جوړ کړو، تاسو کولی شئ هغه شان دی هغه طریقه باندې به ځان ته اکاونټ جوړ کړئ. ښه دوستانو اکاونټ مو اضافه کړو. دوستانو دا به تاسو یو ځل کنفرمول د دې مهم دي، که چېرته کنفرم یې نه کړئ دوستانو تاسو دغه ایمیل چې کوم دی هغه په آیډي کې نه ور اضافه کېږي. تاسو به دوستانو په کنفرم ایمیل اډرس باندې به کلیک وکړئ. دغه ایمیل اکاونټ به ستاسو په موبایل کې خلاص شي، ځکه چې هغې ته یو پاسورډ راځي. ښه دوستانو تاسو مونږ صفحې ته راورسېدو. دغه شان صفحه چې کله راغله تاسو ته پاسورډ که چېرته ایمیل ته نور راغلی نو ریسینټ کنفرمیشن ایمیل باندې به کلیک وکړئ. دوستانو تاسو ته به بیا دوهم ځل لپاره پاسورډ راشي. پاسورډ چې کله راغله دوستانو تاسو به له هغې وروسته په دغه تشه خانه کې 4 یا 6 اته انسي پاسورډ مخنۍ سره کوډ راځي، هغه به دلته کنفرم کوي. له هغې وروسته به د کنفرم باندې کلیک وکړئ. دوستانو تاسو ایمیل به اضافه شي. ښه دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې څنګه کولی شو خپل آیډي ته ایمیل اډرس اضافه کړو. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وسي. تر بیا چې ستاسو په خدمت کې له یو نوي ویډیو سره حاضرېږو، تر هغه وخته پورې خپل ورور ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.